انتقادات یعنی سیاسي او ورسره تورې چې شي طالبانایزیشن د ادارو کشمکش دا هر شته دی والله 100 میټره ایخوا چې واوړې هیڅ نشته دی نو آیا دا بغیر پلینینګ کېږي نه کېږي اوس زه کیسه درته کوم ملایان آیا په نور پاکستان کې نشته دی شته دی خو د پښتنو ملایان ولې وژل دي سرونه یې پرې شوي دي هغه ملایان چې مونږ یې د دیګیار ته سبب شمارو هغې خپل هم سرونه پکې پرې شوي دي پی ټي آی مونږ څومره پې غرونه ورکوو راشه زه دې ورولم زه دې د اکرام ګنډاپور په کور کې نه وم زه د اسرار ګنډاپور په کور کې نه وم زه د ابل څه نمیږي د دې خوا د هغو په کورونو کې نه وم زه د بنو د پی ټي آی سرونه یې پرې شوي دي خودکشي پرې شوي دي که نه په هغه نه بعد ایم پي هغه ښه دومره ډېره وژلې ده دومره چې پرې ستړي وي په هغه نه پس ته راشه د جماعت اسلامي ولاړ زه د ورسره ملاوم په وزیرستان کې دغه اسد دا صرف اسد نه دی ته راشه ساوت وزیرستان ته نورو ته زه درسره کوم سړی دغسې په وینو کې پټ کړي اوس سیاسي هم په هر ځای کې شته دی خو د بل ځای والا موږ دا حالات کې نه ولیدل ملایان مو هم د بل ځای والا په دې حالات کې نه ولیدل په دنیا کې مو د پښتنو نه علاوه په یوه مدرسه بمبار نه ولیدو په یو سکول مو دماکه نه ولیدله پولیس دا نه وایو چې اوس راشي د ټولې دنیا پولیس ته موږ دا نه وایو چې پنجاب پولیس ته مړه کړه خو صرف دومره وایو چې د پښتنو پولیس د طاهر داوړ په شان واقعي خو موږ په پنجاب کې بیا چېرته نه ولیدو خبره دلته د کام دی که سیاسي خلک دی که مذهبي خلک دی که فعالان دي که سرکاري خلک دی دا یوازې مري په پښتونخوا کې مري د پښتنو په سیمه مري او پښتانه مري نو دلته سوچ پیدا کیږي چې ورور که زه بحثیت نېشنلیست ټارګېټ وای خو زه به یې وژلی زما نه علاوه خو د نور خلک معاف شي که زه بحثیت یعنې مذهبي ګوند ټارګېټ وای خو زه به یې وژلی د نور پښتانه خو دې نه وژلی زه بحثیت پولیس ټارګېټ وای خو یوازې په پولیس باټک کې چې یوه لار څه وایي چې نه دغه لار خطرناکه دی دا مه خپلوئ موږ به هغه لار ټول پښتنو پرېښوئ چې بس خو علاج دا دی چې دا لار مه خپلوئ اوس هغه ماشومان چې پی ایس کې سبق وایي په هغه کې د 5 کالو ماشومان خطر شول نو هغه خو لا دا نه پېژندل چې فوج او طالب څه دومه خبره د دوی په منځ کې جنګ په څه دی یو هم په ډاټسن باندې غټه کلمه لیکلې ده او بل دلته پټې لګولې ده یو وایي لا اله الا الله محمد رسول الله بل هم یې وایي ما ته کله کله هغه د کالونیل پیج را یاده شي دا یورپین چې کله دوی د انډسټري ریولوشن راغی نو د دوی سره به دغه هغه و انډسټري خو خام مال نه و بیا دنیا ته پسې لاړل نو بیا دوی د مذهب استعمال کولو د افریقایي ملکونه اکثر داسې کلچرل و خو مذهب به یې هغه و بایبل نو دلته به د مټ باندې بایبل وتړلو نو هغه افریقایان چې کوم هغه په دوی فایرینګ او په دې سره جنګ نشو کولی دلته هم هر څوک چې وینه ورور په ځان باندې کلمه راتاو کړي هغه د هندوستان یو فلم چې کله دی غلطي وکړي نو په یو مخ او په بل مخ باندې د بوتانو هغه ولګوي سیفټي که نه ورور یو موږ پکې کافران شولو نو راته سیفټي ولګوله که نه اوس په دې وطن کې که څوک د مذهب په نامه موږ وژني نو زه دلته څو خبرې کوم بلکې په سپیچ کې به وکړم چې ورور په مذهب دومره زړه د چا هم نه بدېږي دومره احترام څوک هم نه ورته لري لکه موږ لکه زه مثال در کوم ته روژه په بل وطن وخوره په پنجاب کې وخوره په سیند کې وخوره په عربو کې وخوره په بل دومره مثلا شته ته خو زما په پښتونخوا کې د ورځې ټنټه خوراک بیمار ده وي مسافر ده وي ته خو چې څومره شرم ته رسي کوي وحید یاد تل لمونځ د جومات لمونځ لګیا دی بل ځای کې بار اتڼ کوم بار ډانس کوم نشته مطلب ته زما په پښتونخوا کې خالي هلته د جومات سره نږدې ودرېدلم ټول به دې برابر بالکل ورور هر سړی به غږ در باندې کوي دلته چې کرکټ هم شروع وي غږونه پرې لګېوي چې ورور اذان شوی اذان شروع شوی صحیح شو اوس کیسه درته کوم چې د مذهب په نامه موږ ولې څوک وژني زمونږ تاسو زه د قبایلي سیمه غریزي سیمې ته بوځمه دلته ټول کورونه د خټې دي خو جوماتونه د خټې نه دي جوماتونه پاخه دي مونږ کورونه د خټې جوړوو خو جومات مونږ پوخ جوړوو مونږ خو تر ټولو زیات احترام ورته لرلی دی بیا هم زما په دې کې دی ستا پیره وهي اسلام ته
مونږ باسط یعنې په بخښنه سره زمونږ په هر کور کې دننه یو امیر صاحب ناست دی مونږ د واده په ورځ باندې هم په زور سره میوزیک نشو لګولی